بسم الله الرحمن الرحیم. د ذهین آفیشل یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله امید چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. خوږو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې موږ څنګه کولی شو داسې ویډیو جوړ کړو لکه څنګه چې د ویډیو په تمنیل باندې عکس دی، لکه څنګه تاسو د ویډیو په مخ عکس باندې ولیدو چې داسې یو ویډیو موږ څنګه جوړ کړو. خوږو ملګرو زه بیا هم تاسو ته وښایم لکه فر مثال داسې یو ویډیو موږ څنګه جوړ کړو او ښایسته یې برابره کړو. دې دپاره به تاسو راشئ کین ماسټر ته. کین ماسټر مو چې خلاص کړو تاسو خپل اندازه ورته وټاکئ. کله چې مو خپل اندازه وټاکله بیا به تاسو نیکسټ وهئ. دې دپاره یو څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی تاسو به کوم افیکټ زه اچوم هغه به ډسکرپشن کې وي، لینک به وي، هغه ځای به تاسو ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. نور عکسونه تاسو ورته خپله خوښه برابروئ چې څه رقم عکس ورته برابرولی شئ او څنګه یې ښایسته جوړولی شئ، هغه ستاسو پورې اړه لري. نو دې دپاره به تاسو لومړی چې دی کله مو چې د هغه کین ماسټر سایز وټاکلو بیا به تاسو راشئ دلته به یو رنګ ورته انتخاب کړئ. صحیح ده. کله چې مو رنګ سلیکټ کړو بیا به تاسو دا رنګ څومره اندازه پورې ویډیو غواړئ هماغه اندازه به تاسو دا غټ کړئ. صحیح شو. بیا به تاسو هغه عکس به د لیر نه راوړئ. لیر نه به تاسو هغه عکس راوړئ چې کوم تاسو بیکګراونډ کې لګوئ. صحیح ده. زه فرض مثال دا عکس راوړم، دا به تاسو فول سایز برابر کړئ په دې باندې او دا مو چې کله برابر کړو دا به تاسو دلته هغه کړئ. دا به هم عمره اوږد کړئ څومره چې تاسو ویډیو غواړئ. صحیح شو. بیا به تاسو لاړ شئ او یو دانه افیکټ به په دې باندې به یو دانه دغه ولګوئ، د لیر نه به لږ چې عکس خړوالی پیدا کړي. صحیح افیکټ به وهئ او دې به تاسو بیسیک افیکټ دا رنګ به تاسو انتخاب کړئ. صحیح ده. دا به ټولو غاړو ته ورسوئ او دا به هم عمره کوي. دا مو چې کله برابر کړو دلته بیا تاسو سیټینګ وهئ او دا تاسو دوه دی دا به یو کړئ. صحیح ده. دا خو برابر شو. بیا به تاسو بیا لیر نه لاړ شئ او تاسو کوم افیکټ ډاونلوډ کړی وي هغه به تاسو راوړئ. زه به لینک درته ډسکرپشن کې واچوم، دا ټول افیکټ به پکې وي. دا به تاسو راوړئ ورته بیا به تاسو ته فول سکرین کوئ. صحیح شو. فول سکرین چې برابر شو تاسو بیا دې باندې بیا کلیک وکړئ او لاندې به ښکته شئ بلینډینګ ته. صحیح ده. بلینډینګ به ووهئ او دلته به تاسو کوم باندې چې صحیح راتلو سکرین باندې زیاتره ښه راځي. صحیح ده. دا به تاسو برابر کړئ. کله چې مو برابر کړو نو دا خو وشو. بیا به تاسو څه وکړئ، تاسو به دې ځای نه بیا لیر نه هغه افیکټ بل افیکټ راوړئ کوم چې مونږ پکې وخته وښودلی و، دغه افیکټ به تاسو راوړئ. دا به تاسو یو ځل کرپ کړئ. دا خو برابر شو. بیا به تاسو دې کروما کی د لارې به تاسو د دې بیکګراونډ ختم کړئ. صحیح شو. دا به تاسو دلته ولګوئ څومره چې اندازه برابرولی شئ تاسو خوښه ده. دا چې برابر شو بیا به تاسو بیا لیر نه لاړ شئ او لیر نه به تاسو بیا یو دانه عکس راوړئ. صحیح ده. زه اوس ځم یو دانه عکس راوړم. فرض مثال دا عکس راوړم. دا مې چې کله راوړو دا به تاسو دلته کرپ ووهئ او بیا به دا آن کړئ. دلته به تاسو دغلته داسې کوئ او دا به داسې سره برابر کړئ. صحیح ده. عکس به منظم کړئ. عکس مو چې کله منظم کړو بیا به دا تاسو راوړئ داسې په دې کې به ښه ښایسته برابر ولګوئ څومره چې ښایسته برابرولی شو. دقیق به ولګوئ تر څو ستاسو عکس ویډیو ښایسته راشي. دا مو چې کله ولګو دا به دلته بیا ورسوئ ټول سر ته او دا به هم دې سر ته ورسوئ.
او دا عکس به هم ورسوئ. صحیح شو. ښه دا دی برابر شو. بیا به تاسو اوس پلی کوئ. صحیح ده چې ګورو څنګه برابر شوی.